السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو مسلمانانو ورونو، خصوصا هغه ځوانانو ته وایم چې هغه په لایفونو کې هغه په ټیک ټاکونو کې یو د بل سره بحث کوي، یو د ځان ورته امارتفال جوړ کړي او یو ورته د ځان جمهوریتفال جوړ کړي. هغه بیا په خپل مابین کې بحث کوي، هغه داسې بېځایه خبرو باندې وخت ضایع کوي چې حتی هېڅ نه د دنیا فایده کې شته نه د آخرت. بعضې خلک دا فکر کوي چې د جمهوریتي ته د کفر د طرفه تنخواوې ورکولی کېږي، هغه د ځکه دغه مسابقه او د خپله مبارزه مخې ته وړي. او بعضې خلک بیا دا فکر کوي چې دغه بل ځوان ته خو د امارت د طرفه تنخوا ورکول کېږي، نو ځکه داسې مبارزه کوي او داسې د مبارزه مخې ته وړي. د الله خاطر وکئ، ټولو ځوانانو ته وایم چې د دغو بېځایه بحثونو نه، د دې بېځایه لیفونو نه تیر شئ، یو افغانان، یو مسلمانان، یو ورونه شئ. دغه بحث او دغه خبرې هسې بېځایه دي. که سم دی که په دې لیفونو باندې نه وطن جوړ کړې، نه په دې باندې ازادي واخلې، نه په دې باندې ولسمشري واخلې، نه په دې باندې کومه بله عهده ترلاسه کړې. حتی چې په قسم سره درته ووایم چې په دغه لیفونو باندې د یو فرمان نه تغییر کې، نه پخه تبدیل کې راولې او نه یې رد کې په امارت باندې. نور د دېغو نه تیر شئ چې په فیسبوکونو او په ټیک ټاکونو کې مبارزې روانې کړي دي. نن د موږ او تاسو دښمن هغسې دښمن نه دی لکه ابو جهل، نن د موږ او تاسو دښمن هغسې دښمن نه دی لکه فرعون. همغه کافر دی، د همغه کافر زمن دی، خو لیکن کار یې همغسې نه دی. هغسې کار یې نه دی لکه ابو جهل چې رجک شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې دی، الله مو دې وساتي، هغه لری دی لرشن، هغه د په سر باندې وغورځوي. نن کافر دغه شان نه رجګېږي، د تا په مسلمان په سر باندې هغه شان لرې نه غورځوي. نن کافر هغسې نه رجګېږي چې لکه فرعون چې د موسی علیه السلام مکابرې ته راوځي، په هغې سې د شانه تښتي او هغه تر سمندره ځان ډوبوي، په سمندر کې ځان غرقوي، خو د تا د نیولو کوشش کوي. نن زمونږ کافر دښمن هغه رقم نه دی، بلکې نن کافر دښمن د مونږ چې دی هغې یو داسې دسیسه، داسې پلان روان کړی دی چې افغانان بلکې مسلمانان ټول په خپل مابین کې سره اخته کړي دي. دی خپله چېرته د خیر په غونډیو ته ناست دی. د تا د دغه لیفونو نه، د تا د دغو بحثونو نه، هغه د تا ایمبی چې مصرف کېږي، د تا نیټ چې مصرف کېږي، د دې فایده چیرې ځي؟ د دې فایده کفارو ته ځي. دغه د دې فایده هم کفار اخلي او ته په خپل مابین کې سره اخته یې، ته په خپل مابین کې جنجال کوې. نو د الله خاطر وکړئ، د دغه خپل منځي جنجالونو نه تیر شئ. په دې باندې نه وطن جوړېږي، په دې نه ازادي رسي، په دې باندې نه فرمانونه ثابتېږي او نه په دې باندې فرمانونه ردېږي. نور د دغسې چټي خبرو نه تیر شئ او یو افغان، یو مسلمان او یو متحد ملت جوړ شئ. السلام علیکم ورحمت الله.